ویټامین کې زموږ په وجود کې څه کردار ادا کوي؟ که چېرته د دې ویټامین کې زموږ په وجود کې کمی راشي، ډیفیشنسي راشي، بیا به کمې مسلې موږ ته راځي او دا ویټامین کې به موږ د کومو خوراکونو نه حاصلوو. په دې 3 خبرو باندې به نن بحث کوو. صحیح ده ویټامین کې. نو راځو دې خبرې ته چې د دې ویټامین کې زموږ په جسم کې څه کردار دی. د ټولو نه اول د ویټامین کې یو غټه فایده زموږ په وجود کې دا ده چې دا بلډ کلاټینګ کوي. یعنې مطلب دا دی چې دا زموږ وینه کلاټ کوي. کله چې څه حادثه انسان ته راشي، کله سرجري وکړي یا څه انجري زخم د انسان ته راشي او د دې انسان نه د زخمونو نه وینه روانه شي، نو د دې ویټامین کې کار دا دی چې دا د وینه کلاټ کوي، بس دا وینه ودروي، بلیډینګ سټاپ کوي. دا د ویټامین ای کار دی. تاسو به کتلي چې کله د انسان نه څه ځای زخمي شي که نه، نو بیا لږ ټایم پس هغه زخم روغ شي، هغه وینه ودرېږي، سټاپ شي. دا د څه د ودې نه؟ دا ټول د دې ویټامین کې کردار دی. دا د دې د وجې نه. که د انسان په وجود کې دا ویټامین کې نه وی که نه، نو که انسان زخمي کېدلی، بس د ده دا وینه به بیا روانه وي، ودرېدلی به نه. نو د دې یو غټ کردار دا دی زموږ په وجود کې چې دا زموږ بلیډینګ سټاپ کوي. دا بلډ کلاټینګ کوي. صحیح ده؟ د مضبوطو اړیکو دپاره، د هیلتي بونز دپاره زموږ په وجود کې ویټامین کې ډېر زیات لازمي دی. که چېرته زموږ په وجود کې ویټامین کې موجود وي، نو زموږ بونز به هیلتي، دا به سټرانګ، دا به مضبوط اړیکې وي. درېیمه غټه فایده د ویټامین کې زموږ په وجود کې څه ده؟ هغه فایده دا ده چې دا ویټامین کې زموږ کارډیوواسکولر سیسټم هیلتي ساتي، مضبوط یې ساتي. انسان ته به د زړه بیماری نه کېږي، هارټ اټیک به د انسان ته نه کېږي. نو د یو هیلتي کارډیوواسکولر سیسټم دپاره په وجود کې ویټامین کې ډېر زیات ضروري. دا ډېرې غټې فایدې دي. د ویټامین کې 3 غټې فایدې شولې. صحیح ده؟ یو د بلډ کلاټینګ دپاره زموږ وینه به نه ضایع کېږي. دویم د بون هیلت دپاره، مضبوط اړیکې دپاره ویټامین کې ډېر زیات ضروري دی. او دریم د یو هیلتي کارډیوواسکولر سیسټم دپاره دا ویټامین کې ډېر زیات ضروري دی. نو د دې اهمیت ډېر دی. صحیح ده؟ اوس که چېرته زموږ په وجود کې خدا نه پاسه د ویټامین کې کمی راشي، ډیفیشنسي راشي، بیا به کمې مسلې موږ ته راځي. تر ټولو نه اول تاسو ته ما خبره وکړله د ویټامین کې کار څه و؟ بلډ کلاټ، مطلب وینه ودرول. نو که کمی رالې، اوس به بیا موږ ته دا مسله راځي چې زموږ بلیډینګ به نه سټاپ کېږي، پوزې راماتېږي، نوز بلیډینګ کېږي، ګمز بلیډینګ، زموږ ورۍ وینې کېږي. دا ولې؟ دا د ویټامین کې د کمي د وجې نه. د دې نه علاوه تاسو ته ما وویل دا ویټامین کې زموږ د بون د هیلت دپاره، د مضبوط اړیکې دپاره ډېر زیات ضروري دی. نو که چېرته د ویټامین کې کمی زموږ وجود ته راغلی که نه، نو زموږ اړیکې به بیا هغه شانته کې مضبوط نه وي. ویک بونز، کمزوري اړیکې به وي زموږ. که چېرته کمی راشي که نه، نو موږ ته به د زړه مسلې بیا راځي. دا ولې؟ چې ویټامین کې کمی راغلی. دا خو زموږ د هیلتي هارټ دپاره، د هیلتي کارډیوواسکولر سیسټم دپاره ویټامین کې په وجود کې پکار و چې کمی راغلی، اوس به د زړه مسلې موږ ته راځي. دې انسان ته د هارټ اټیک مسلې راتللی شي، که د زړه مختلف قسم بیماریانې دې انسان ته کېدلی شي. دا د ویټامین کې د کمي د وجې نه. اوس راځو دې ته چې دا ویټامین کې دومره اهم کردار زموږ په وجود کې ادا کوي که نه، نو د دې سورسز څه دي؟ موږ له کوم خوراکونه کول پکار دي چې په هغه کې ویټامین کې موږ ته میلاو شي؟ نو د ټولو نه اول غټ سورس چې په هغه کې ویټامین کې پکې دی، هغه لیفي ګرین ویجیټیبلز دي. یعنې مطلب دا دی چې دا شنې سبزیانې نه دي، خاص کر سپاینچ، پالک، په دې کې ویټامین کې په ښه مقدار کې میلاویږي. نو انسان له پکار دي که دی ویټامین کې اخلي، نو دی ګرین لیفي ویجیټیبل استعمال کړي. پالک، د پالکو ساګ د دې استعمال وکړي، دا وخوري. د دې نه علاوه د دې بل سورس چې دی که نه، ایګ انډ دی، او خاص کر ایګ یاک، دا په انډه کې دننه هغه زردي نه وي، زیړ، په دې کې ویټامین کې میلاویږي. نو د ویټامین کې د کمي د پوره کولو دپاره پالک، د انډې د زردي، مهي، فش، په دې کې هم ویټامین کې شته دی، دا استعمال کړي. نو دا قسم خوراکونه چې کله انسان کوي، نو ده ته به د ویټامین کې کمی نه راځي. نو ویټامین کې زموږ په وجود کې ډېر زیات اهم کردار ادا کوي، ډېر زیات. پکار دا دی چې موږ د خپل خوراک خیال وساتو. موږ له هغه خوراک پکار دی چې هغه بیلنس ډایټ وي، چې په هغه کې ویټامنز پکې، په هغه کې منرلز پکې، په هغه کې پروټین پکې، په هغه کې کاربوهایډریټ پکې، په هغه کې منرل، زنک وغیره. مطلب دا دی چې هغه خوراک چې هغه زموږ د وجود کمی پوره کوي، داسې خوراکونه موږ له